شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه ما ثبت بالسنه فی ایام السنه کې لیکلي چې د تاریخ پر روایتو کې ځینې واقعات په دې میاشت کې راغلي دي. په دې میاشت کې الله تعالی ځمکه او اسمان غرونه او سمندري لوح او قلم انسانانو او فرشتي پیدا کړي د محرم په میاشت کې. سبحان الله. آدم علیه السلام هم د محرم په میاشت کې الله پیدا کړو او توبه هم الله په دې میاشت کې قبول کړو. سبحان الله. د نوح علیه السلام کشته چې کوم وا طوفان چې کله ختم شو په لسم د محرم باندې ختم شوی. سبحان الله. او کشته په جودي غر باندې ودرېدل. دارنګي یوسف علیه السلام د جیل نه آزاد شوی. سبحان الله. دارنګي ایوب علیه السلام دغه اوږدی بیماری نه الله روغ کړی او صحت یې ور نصیب کړو. سبحان الله. یونس علیه السلام د مئی د ګیډې نه الله پاک په لسم تاریخ د محرم باندې رسېدو. سبحان الله. بنی اسرائیل ته الله نجات ورکړو او فرعون په نیل کې دریای نیل کې غرق کړو. بحیره قلزم. دارنګي الله تعالی عیسی علیه السلام د محرم په میاشت کې ژوندې د خپل وجود سره آسمان ته خېجولې په لسم محرم باندې. ابراهیم علیه السلام په دې میاشت کې پیدا شو او په لسم تاریخ باندې د نمرود د اور نه الله نجات ورکړو. هغه په ګل گلزار جوړ کړو. ادریس علیه السلام الله اوچت مکان علیه ته رسولو او د آدم علیه السلام توبه قبول شوه. سلیمان علیه السلام ته سلطنت ورکړی شو او په کتابونو کې راغلی دي چې قیامت بم د محرم په میاشت د جمعې په ورځ باندې راځي. سبحان الله او استغفر الله. د تاریخ په کتابونو کې واضح طور داشته چې دا ټول واقعات په لسم تاریخ د محرم باندې شوي چې ته موږ عاشوره وایو. دا واقعات د اسلام نه مخکې دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړلو نه مخکې دي. دارنګې د نبی علیہ السلام تشریف اورۍ نه بعدم ډېر اهم واقعات د محرم الحرام په میاشت کې مخې ته رالل. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي د محرم په میاشت کې با اهل مکه بیت الله شریف ته غلاف بدلولو. نه پورې د محرم په میاشت کې د بیت الله شریف غلاف چې بدلیږي د محرم په میاشت کې بدلیږي کنه. دارنګي د محرم اول تاریخ باندې خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه شهید شوی. قاتلانه حمله پیښه هوا د سحر په مانځ کې 25 تاریخ د ذوالحجه یو سوره دی بیماری تیر کړه زخم کې او په یکم محرم الحرام باندې د دنیا نه پرده شو رضی الله عنه. په دې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوسه د فاطمه الزهرا رضی الله عنها مبارک د زړه ټوکړه مظلومی کائنات سیدنا حضرت حسین رضی الله عنه سره یزید او داغه ظالم ملګرو ظلم کړو د کربلا په میدان کې او د شهادت اغلوی مقام ته الله سیدنا حسین ابن علی رضی الله عنه داغه مبارک بچی نه او دارنګ نور اهل بیت تقریبا او یا کسان د ظالم شمر ذل جوشن عبد الله ابن زیاد او دارنګ د یزید فاسق او ظالم د لاسه د شهادت مقام ته رسیدلی.